बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शायम शा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस न जोड़ी او درې پرفیکٹ کنټینیوس ټینسونه نه جوړیږي ښه اته جوړیږي سلور نه جوړیږي نو نن پریزنٹ پرفیکٹ ټینس دی پر پرفیکٹ ټینس کې همیشه تھرڈ فارم استعمالیږي په ایکټیو وایس کې هم په پیسیو وایس کې پدې کې بس یو ځاتوب کو هغه بین توري ښه کله چې اوبجیکټ سر لرالی بس هیز بین یا هیو بین بلګواست واحد جمع ته بګوري جوړښت دا دی په ایکټیو وایس کې د دغه ټینس شناخت سبجیکټ هیز یا هیو بیا ورب دریم حالت بیا اوبجیکټ اوس چې پیسیو وایس ته رالی اوبجیکټ به سر لراشي سبجیکټ بسی هیز یا هیو له دغو دوو څخه دغه څخه یو توری زیاتیږي بین دا خو به هم نه هېرېږي بین د پیسیو وایس شناخت دی ور به هغه رنګه دریم دی او بای ورسره ولګواست دی مثلا he has delivered a letter دا صحیح دی کدا جمع او دا هیو کاست دی a letter has یو تور زیات سو هغه دا دی نور هغه شی delivered by him active voice the principal has remitted the fee principal fees माफ करी दी passive voice the fee has been principal active voice they have distributed the books they have jumla the books have been distributed by them څه مسله خو به نه وي دا بین دی دا بین دی دا بین دی دا زموږ پیسیو وایس جملې دي په ایکټیو وایس کې هم د دغه ورب دریم حالت لګېږي نو په دې کې به جام یوه ګراني نه درې سره پاسټ او فیوچر هم دغسې دی فرق یې نشته منفي جمله she has not written passive voice دغه طریقه has not been کچیرې تاسو ناٹ تر هیز د مخې یا بین وروسته ولګوئ دا به تېروتنه وي ښه هیز ناٹ بین د شناخت دی د پیسیو وایس دا ناٹ چې دلته رالی هم غلط به وي دلته رالی هم غلط به دا به یاد لرئ
the stuff has not been collected by you. مسئلہ کو بنی جو ہے شاہ پشتانہ ایز و سرلا راضی پا ایکٹیو وائس کی passive voice agarang been لا جمع کاس موږ به دلته د هیو جمله جوړو ښه بین څنګه سو زه آسانه سو هیز او به سر لراولي لکه په اکټیو وایس کې سره راسي ښه د پیسیو هم دغه جوړښت نور خالی اوبجیکټ را مخته کې جمله سره بین واچواستئ که په وایو کې لیکاستئ نو به څنګه کوو ډبلیو ایچ فیملی the floor دا به هم له وایزه شروع why has the floor been needed by her زما په خیال تر دغه به اسانه ټنس نه وي د پرفیکټ ټنس تھرډ فارم یې راواستئ په اکټیو کې هم دغسې دی په پیسیو کې هم دغسې دی پیسیو خو نو هر وخت تھرډ فارم استعمالیږي دا پریزنټ دی بیا پاسټ دی بیا فیوچر دی په کار چې موږ نن پاسټ ویلی وای بیا هم خیر دی پاسټ هم دغه رنګه دی فیوچر هم دغه رنګه دی بس صرف اکجلري وربونه یې چینجېږي ښه دغه وربونه یې چینجېږي نور ټول دغه رنګه دي اکجلري ورب دا به یاد لرئ که چیرې نه یاست پوهېدلي پوښتنه وکاست نسته ډیلیور معنا حوالې کول ټیک سو یو شی په لاس چاته ورکې یو تقریر داسې چاته وکې دواړو دپاره ډیلیور استعمالوی سي ښه نو دلته به ما څنګه لیکلی لیټر یې ورکړی دی ښه دلته هم بل ځای هم ولیکئ تقریر یې وکئ د دواړو معناو دپاره هغه جلا معنا سو دا جلا معنا سو بل نوی توری خو نه دی په لاس درغلی د فیس مافي دپاره دا توری استعمالیږي ښه ریمیټ فیس معاف کول بله پوښتنه نسته لس جملې په هر رنګ کې ښه دا غواړم بس اوس یې نوټ کړئ شاباش